نن ملګرو موږ او تاسې په ډیسکټاپ باندې شی کلیک کوو، راځو ډسپلی سیټینګ ته. کله چې موږ او تاسې ډسپلی سیټینګ باندې کلیک وکړو، موږ او تاسې ته دا صفحه راځي. لومړی موږ او تاسې برایټنس اینډ کلر لرو، یعنی که زه اوس دا دلته زیاتوم، تاسو ګورئ زما سکرین کې رڼا زیاتیږي. د فیصدي تاسو پاس ګورئ دلته دې ساحه کې تاسو د فیصدي لیدلی شئ 40 همداسې د 100 پورې د 0 او 100 په منځ کې د سلایډر زه څنګه کولی شم دې خوا او دې خوا وړلی شم. خو کیدای شي تاسو ته په سکرین باندې دا رڼا نه معلومیږي، ځکه کیدای شي دا به نه ریکارډ کیږي. دا کار موږ د بټن په واسطه هم کولی شو. هر کیبورډ کې یا په هر کمپیوټر کې خپل شارټ کټ موجود وي. په کیبورډ کې د هغې په واسطه هم موږ د خپل کمپیوټر رڼا زیاتولی او کمولی شو. دلته موږ لرو نایټ لایټ. که دا زه آن کما نو نایټ لایټ آف انټل 8 PM، د 8 بجو پورې به نایټ لایټ څنګه وي؟ آف وي. راځئ سیټینګ ته، نایټ لایټ سیټینګ ته که موږ راشو، ټرن آن. که زه اوس دا ټرن آن کم، تاسو د سکرین باندې رڼا ګورئ داسې خیره غوندې شوه، یعنی دا په څه خاطر باندې دا به آن وي انټل 7 AM. دا په دې خاطر باندې کله کله که موږ او تاسې د شپې کار کوو، نو هغه وخت کې دا لګېدل صحیح دي چې زموږ او تاسې دا رڼا سترګې خرابې نه کړي. دلته ما ورته ټرن آن ښودلی دی چې 8 بجې دې شروع کېږي. که زه ورته ووایم چې دا ټرن آن کوه په څو بجو باندې، په 6 بجو باندې، نو 6 PM باندې دا اوکې کوم، زما د سکرین رڼا به آن کیږي. اوس بیرته آف شوله، ځکه اوس خو 6 بجې نه دي. نو دا سیټینګ ډیر زیات مهم وي چې موږ او تاسې خپل کمپیوټر دپاره دا برابر کړو، ځکه کله کله چې موږ او تاسې د شپې د خوا کار کوو کمپیوټر کې، نو رڼا زموږ او ستاسې سترګې طبیعي خبره ده خرابوي. د دې په خاطر چې زموږ او ستاسې سترګې خرابې نه شي، دا څنګه کوو؟ آن کوو. لاندې موږ لرو سکیل اینډ لیاوټ. Change the size of text, apps and other items. په دې برخه کې موږ او تاسې خپل د سکرین سایز زیاتولی کمولی شو. که زه 125% کم، تاسو وګورئ سکرین باندې هر څه غټ شول. صحیح ده، ګورئ اوس ورته غټ شول هر څه. دلته بیا یو مشکل پیدا کیږي. Some apps won't respond to scaling changes until you close and reopen them. که چیرې خلاص پروګرامونه تاسو خلاص کړي وي، لکه دلته دا پروګرام خلاص دی، یعنې داسې هر څه پکې غټ شول. صحیح ده، په ټولو پروګرامونو باندې دا تاثیر لري، حتی سکرین باندې تاثیر لري. ګوره سایز، ټیکسټ، هر څه څنګه کوي؟ غټوي. بیرته ورته راځو 100% recommended. بیا موږ تاسې ملګرو راځو ډسپلی ریزولوشن ته. ریزولوشن یو د مهم بحثونو د جملې څخه دی. موږ په ایډوانس وینډوز کې هم په دې باندې غږیږو، خو دلته هم لږ ډیمو تاسو ته درکوم. که دا زموږ او ستاسې سکرین شي، داسې فکر وکړئ دا زموږ سکرین دی، په دې کې موږ داسې خطونه کش کوو. څو دانې؟ 1 2 3 4 خانې شوې. دلته لیکو 4، داسې کشوو 1 2 3 4، یا داسې یو اضافه کوو 1 2. دا یو مې غلط رسم که، صحیح شو. 1 2 3 4 5 په بر باندې یا په دې شکل باندې څو خطه دي؟ 5 ضربې ولاړ شو. 1 2 3 4 5 مې هم دلته رسم کړي دي. نو د دې 5 ضرب 5 خو داسې زیات وي. صحیح شوله، داسې که څومره زیاتوي، فرضاً 1 2 3 4 5 6 7 چې لږ سم راشي، ځکه بر زیات وي. 7 ضرب 5. دلته موږ دغې هرې خانې ته ملګرو څه وایو؟ د هرې خانې ته موږ پکسل وایو. هرې یوې ته څه ورته وایو؟ پکسل. پکسل ورته موږ وایو، پکسل. دلته 7 ضرب 5 پکسل دي. زموږ اوس په سکرین کې څومره دي؟ 1466 ضرب 768. ګورئ دا فرق لري. ځینې پروګرامونه که موږ تاسې چلوو، هغه ریزولوشن ته ضرورت لري. ریزولوشن باید د هغې څنګه وي؟ تنظیم وي. ګورئ که زه اوس راشم 800 ضرب 600 ریزولوشن کم، تاسو وګورئ زموږ د سکرین ریزولوشن څومره خراب شو. Optimal resolution notification. This is not the optimal screen resolution for the primary display. The optimal resolution is 1466 ضرب 768 څنګه کا انتخاب کا.
نو زه بیرته دلته راځم هماغه مو ورته کوم چې ډیفالټ وي هغه مو ورته څنګه که انتخاب کړی مو دی ورته. نو ریزولوشن نارمل همدغه ریکمنډډ حالت کې دی. ځینې پروګرامونه که زیات ریزولوشن ته ضرورت لري موږ تاسې دې ځای نه زیات او کمولی شو. خو البته یو خبره په یاد ولرئ سکرین هم خپل ریزولوشن لري. لکه کله که تاسو بازار کې یو سکرین اخلئ نو هغه خپل خاص ریزولوشن لرو چې هغه ریزولوشن به تاسو ورته سیټ کوئ. ډسپلی اورینټیشن اوس موږ صفحه په لینډسکیپ حالت کې ده. که زه دا پورټریټ کومه تاسو وګورئ دا د پورټریټ په حالت کې ده. زه بیرته ځم ورته وایم چې ریورټ. صحیح ده. بیا زه راځم دلته موږ بیا د اورینټیشن ته راځو. موږ لینډسکیپ فلپټ او همدارنګه پورټریټ فلپ څخه هم استفاده کولی شو. لینډسکیپ فلپټ به په همدې حالت باندې وي خو دا به پاس وي هغه څیزونه به لاندې وي. پورټریټ صفحه په ولاړ شي خو د سرچپه به وي. صحیح شوله. دا زموږ ستاسې د ډسپلی په اړه باندې یو کوچنی درس و. امید دی چې تاسو به د دې درس څخه ډېر څه زده کړي وي. دا ټک ټوک چې اورئ دا باور وکړه په دفتر کې بالکل په تانګ یم. زموږ دفتر لاندې یو کار کوي نو ګړب ګړوب شروع وي نو یو اتاق ته کله لاړ شم د بل دفتر ته د راواوښتم. دلته هم دا ستونزه ده. نو دغه ستونزه به تاسو را سره زغمئ. انشاءالله موږ هڅه کوو کوشش کوو چې تاسو ته ډېر ښه درسونه ترتیب کوو.